یو ورځ بهلول دانه په لاره باندې روان او په دغه ورځ باندې ډېر زیات باران شوی و. سفر یې کولو نو مخې ته ورته ښځه او خاوند راغلل. نو ده چې کله په ځمکه باندې پښه کېښودله نو دغه اوبو څاڅکي باد شول او د ښځې په کالو باندې ولګېدل. کالي یې خیرن شول. نو خاوند یې ډېر زیات غوسه شو. ورته ویل چې تا زما د ښځې کالي خیرن کړل. دغه بهلول دانه یې کلکه څپېړه ووهلو په مخ باندې. نو هغه ښځه یې ډېره زیاته خوشحاله شوله. ویل یې ځان سره چې زما بدل خو یې واغوستلو. نو کله چې دا کار وکړو نو بهلول دانه هغه سپین ږیری او کمزوری و، هر څه الله ته وسپارل او صبر یې وکړو. ترېنه روان شو. خیرې مېرې یې ونه کړلې، روان شو ترېنه. او دا ښځه او خاوند خپل کور ته لاړه. دغلته یو حلوایي و په دغه ځای کې. هغه ځان سره دا قصد کړی و، ویل یې چې نن خو د باران یخه ورځ ده او که هر څوک اول ما ته راغی زه په هغه باندې حلوا خورم او شیدې وپسکم. نو دغه بهلول دانه دغلته تېرېدل. نو بهلول دانه ته یې غږ کړو چې راشه. چې هغه ورغی نو شیدې پرې وڅښلې او حلوا یې پرې وخوړله. نو کله چې دا وکړل نو بهلول دانه د هغه دوکان نه راووتل او اسمان طرف ته یې وکتل چې الهه عجیبه شان دی ستا عجیبه نظام دی. لږ مخکې دې په یو سړي باندې په مفتو کلزي څه شي په مفتو کلزي کې دې په یو سړي باندې په څپېړه ووهلم. معمولي څاڅکي هغه ښځې ته واولېدل. او اوس دلته په مفتو کلزي پیسې یې نه دي ورکړې، حلوا یې راباندې وخوړله او شیدې یې راباندې وڅښلې. ستا عجیب نظام دی. نو کله چې دغه خبرې د ځان سره کولې په دغه وخت کې هغه ښځه او خاوند کور ته رسېدلي و. هغه خاوند یې په زینه باندې پاس بام ته ختلو. چې څنګه پاس بام ته ختلو خپه یې وښویېدل او لاندې راوغورځېد، هغه هلته مړ شو. نو ښځې ته یې پته ولګېده او دا لکه چې مونږ د ما د خاوند هغه بزرګ په څپېړه باندې وهلی په څپېړه وهلی او د هغې وجې نه زما خاوند ته دغه حادثه ورسېدله. پاس چپ ته ختلو راپرېوتل او مړ شو. دا لکه چې هغه بزرګ زما خاوند ته خیره کړې ده. خلک یې راټول کړل، وایي ورشئ دغلته فلاني ځای کې بزرګ اوسېږي او د هغه نه بخښنه وغواړئ. دا لکه چې زموږ ته بزرګ خیرې کړي، داسې نور تکلیفونه راورسېږي، ما ته کوم تکلیف راونه رسېږي. نو خلک چې راغلل دې بهلول دانه ته ویل چې موږ ته بخښنه وکړه او تا خو به دې کس ته خیرې نه یې کړې، هغه ته په څپېړه وهلی. هغه ورته نه، زه هېڅ چا ته هم خیرې نه کوم. اولیا چا ته خیرې نه کوي ګوره ښه، خو الله تعالی غیرتي ذات دی. وایي ما ورته خیرې نه دي کړې. وایي زه ځکه ووهلم، وایي ما په اوبو کې پښه کېښودله، د ده ښځې ته یو څو څاڅکي د کالو ته یې واولېدل او ده زه کلکه په څپېړه باندې ووهلم. ځکه ده د خپلې ښځې سره مینه او محبت و نو زه یې په څپېړه ووهلم. او الله تعالی زما سره مینه او محبت و نو الله تعالی په ما باندې غیرت وکړو او زما بدل یې د ده نه واخیستلو. الله تعالی دی په څپېړه ووهلو. چونکې د الله جل جلاله څپېړه خو سخته وي که نه، نو دی یې تر مرګه پورې ورسولو. او د انسان څپېړه دومره وي چې زه یې لږ ودردولم. نو عزتمندو موږ ته به استادانو ویل وایي چې همیشه کوشش کوئ چې د اولیاو د خیرې نه ځان وساتئ، اولیاو د تکلیف نه ځان وساتئ. داسې نه چې تاسو په مسخره کې یا په ټوکه کې یا قصدا هغوی ته تکلیف ورسوئ، نو الله تعالی ګور بیا په هغوی باندې غیرت کوي او بیا به تاسو ته الله جل جلاله د هغې جزا درکوي.